سلامونه و نیکی هیلې یو ځل بیا زه عباد الله نورثاني په آنلاین لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست ویم په دې هیله چې په خپل ورځني چارو کې خوښ او بریالي اوسئ او د رمضان میاشتې روانې روژې به مو په خیر سره نیولې اوسي. راځو نن یو ځل بیا د انګلیسي ژبې شپږ ویشت تورو الفبا په اوازونو کې نن زموږ موضوع د اچ توری دی. لکه څنګه چې په تیره ویډیو کې د جی اچ توري اړوند زموږ موضوع وه، نننۍ ویډیو کې د اچ توري په اوازونو او همدارنګه ساکنوالي قوانینو باندې غږیږو. په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ او نننۍ ویډیو څخه یو څه ترې زده کړئ. راځو د نن ورځې درس هغه هم د اچ توري اړوند. لومړی راځو د اچ توري په غږونو باندې غږیږو. لکه څنګه چې تاسو یې ګورئ په تخته کې د اچ توري په انګلیسي کې عموما د حی یا هم د هی اواز ورکوي. یعنی هر کله چې موږ په یو لغت کې اچ توري وګورو نو تلفظ به عموما یا هی به اوسي. د مثال په ډول سره لاندې یو څه لغتونه کې که تاسو توجه وکړئ د اچ توري اواز به د هی اواز ورکوي، لکه هپی، هپی، هیلپ، هیلپ او همدارنګه هاید، هاید. نو موږ ویلی شو چې د اچ توري خپل اواز د یا هی اواز ورکوي. د انګلیسي لغاتونو کې په ځینې لغاتونو کې د اچ توري خپل اواز له منځه ورکوي. یادولو وړ دی چې د اچ توري کوم ځانګړی قاعده یا هم رولز نه لري چې موږ ولولو او همدارنګه موږ ته دا معلوم شي چې د اچ توري کله ساکن اوسي. خو په استثنایی ډول سره ځینې لغاتونو کې د اچ توري خپل اواز له منځه ورکوي. په انګلیسي کې اچ توري ځینې اوقاتو کې خپل اواز له منځه ورکوي. اصل کې داسې خاص ځانګړي قوانین نه لري، خو د یادښت یا د نوټونو په شکل کې موږ یو څه خبرې کوي شو ورباندې. لومړی H is not pronounced when it comes after W. په دې معنی هر کله چې په یو لغت کې د H توری د W څخه وروسته واقع شي نو د H توری په اکثر اوقاتو کې خپل اواز له منځه ورکوي. خو یو بله یادونه باید وکړو هغه دا چې په ځینې اوقاتو کې که چېرته H ساکن نشي نو بیا د W توری خپل اواز له منځه ورکوي. نو هر کله چې د W او H توری په خپل سره یو بل سره استعمال شي یا په تشکیل کې راشي نو موږ ویلو چې په اکثر اوقاتو کې H توری خپل اواز له منځه ورکوي. د مثال په ډول سره که تاسو توجه وکړئ په یاد لغت کې د W څخه وروسته H توری راغلی دی، لہذا د H توری خپل اواز له منځه ورکړی دی. وټ، وټ، وهټ نه ویو. په ورپسې لغت کې بیا هم د H توری خپل اواز له منځه ورکړی دی. ویدر، ویدر، ویدر. نو دلته وهیدر نه ویل کېږي. ورپسې یو بل لغت کې هم د اچ توری چونکې د ډبلیو توري څخه وروسته استعمال شوی دی خپل اواز له منځه ورکوي. وی، وی، وهي دلته نه تلفظیږي. یو بله خبره باید موږ وکړو هغه دا چې په ځینې اوقاتو کې دغه اچ توری تلفظیږي خو د ډبلیو توری بیا ساکن اوسي. د مثال په ډول سره د هو لغت که چېرته تاسو وګورئ دلته بیا د ډبلیو توری ساکن دی خو د اچ توری بیا تلفظیږي هو، هو. نو لومړی یادونه زموږ دا و چې د ډبلیو څخه وروسته که چېرته اچ توری شتون ولري یا اچ توری راشي په اکثر اوقاتو کې اچ توری خپل اواز له منځه ورکوي. دویم نوٹ H is not pronounced in these common words. یعنی پرته د قانون څخه په استثنایی ډول سره په دغه عامو لغاتونو یا په زیات کارېدونکو لغاتونو کې هم اچ توری خپل اواز له منځه ورکوي. یعنی که چېرته دغه لغت ته پام وکړو دلته د اچ توری خپل اواز نه افاده کوي. د ده پر ځای چې تاسې هانسټ ووایئ باید آنسټ وویل شي. آنسټ، آنسټ. ورپسې لغت کې هم موږ سره د اچ توری ساکن دی. آنر، آنر، آنر. ورپسې لغت کې بیا هم د اچ توری خپل اواز له منځه ورکوي. اور، اور. که تاسو توجه وکړئ اکثر اوقاتو کې شاګردان دا هاور تلفظوي خو په اصل کې اچ توری دلته په استثنایی ډول سره ساکن دی، باید اور وویل شي نه هاور. په وروستي لغت کې بیا هم اچ توری نه تلفظیږي. ایر، ایر. نو که دغه څلورو لغتونه چې نور هم شته
د اچ توري په استثناء ډول سره نه تلفظیږي. په ضمن کې لاندې دوه لغتونو کې هم د اچ توري خپل आवाज لمنځه ورکوي. ګوست ګوست نه ویل کېږي، ګوست ګوست. نو لہذا دلته د اچ توري خپل आवाज لمنځه ورکوي. همدارنګه ردم 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 رهدم نه ویل کېږي بلکې ردم ردم. نو په دغه لغت کې د اچ توري خپل आवाज لمنځه ورکړي دي. د دغه لغتونو اړوند کوم ځانګړې قاعده یا رولز نشته چې موږ ولولو. په استثنایي ډول سره په یادو لغتونو کې د اچ توري خپل आवाज لمنځه ورکوي. دا و زموږ د نن ورځې د اچ توري اړوند یو لنډه ویډیو. په دې هیله چې ویډیو به مو تر پایه کتلی اوسي او یو څه به مو ترې زده کړی اوسي. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه تر راتلونکي ویډیو پورې تاسو ټول په الله تعالی مو سپارم. ښه وختونه، خدای پامان.